بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو ملګرو سلامونه مې منئ. د بیا ذهین ټیکنیکل یوټیوب چینل نه درته یو نوې ښایسته ویډیو سره حاضر یم. زما خوږو ملګرو د نن ورځ ویډیو موضوع ده څنګه کولی شو چې خپل هغه وخت معلوم کړو چې موږ پر فیسبوک باندې تیر کړی وي او مصرف کړی مو. زما خوږو ملګرو ښایسته او لنډه ویډیو ده او ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او که چېرته مو ویډیو خوښه شوه ضرور در سره لایک کړئ. زما خوږو ملګرو تاسو به فیسبوک خلاص کړئ او دلته به تاسو راشئ دغه درې لیکې به ووهئ. دا مو چې کله ووهلې تاسو به لاندې راشئ او دلته به سیټینګز اینډ پرایویسي دا به ووهئ. دا مو چې کله ووهلو نو دغه آپشن تاسو ګورئ دا یور ټایم آن فیسبوک دغه به کلیک کړئ. دا مو چې کله ووهلو نو دا موږ ته وښیي د یو هفتې وخت وښیي چې تاسو په یو هفته کې فیسبوک باندې دومره وخت هره ورځ مصرف کړی. دا ټوډے ده او نن ورځ چې ده 25 منټه او پرون ورځ 1 ساعت او 28 منټه، همداسې بل ورځ 1 ساعت او 14 منټه او همداشان جمعې پر ورځ 1 ساعت 18 منټه. نو دا زما ټایم دی چې زما پرې مصرف کړی. تاسو هم خپل وګورئ چې څومره وخت مو پر مصرف کړی. نو دغه نورو ورځو کې ما د فیسبوک دا 3 ورځې کېږي 4 ورځې ما انسټال کړی. نو مخکې مې لایټ فیسبوک استعمالو هغه دا فیسبوک نه و را سره. نو زما خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي او خپل وخت پر فیسبوک ډېر مصرف نه کړو. نو خپل تاسو وخت وګورئ تاسو څومره وخت مصرف کړی. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نور په خدای سپارم. تر بلې ویډیو انشاءالله سوکاله او باد اوسئ.